د غریبۍ را لګېدلي اور ته هسې خاندم خور ته بنګړي بنګړي کوم او ورور ته هسې خاندم زه ټوله ورځ د یوه ځابه راتېر شوی سړی وایم چې پوه نه شي د شپې مې مور ته هسې خاندم دا زړه به د یو ښکلي د لیدو سره جوړیږي دا زخم به د مالګې د اوبو سره جوړیږي اشنا زما د کسته په ما تېر شو زه ښه شوم دا بعضې کار د ورانېدو سره جوړیږي دا بعضې خلک په اوږو د ګرځېدو دي دا بعضې خلک د ویښتو سره جوړیږي دا چې راځي هم نه په مونږ انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړی به چېرته کار هم کوي ما خپل یاران او رشته دار بیګا په خوب کې لیدل ما له ګزاره هم ساتي په ما ګزار هم کوي د عمر بد د ماشومانو په پیغور اخلي پښتانه څومره په وړه خبره اور اخلي زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو مراد ډنډ ډیم د مولاګوري د سیمې یو ډېر ښایسته سیمه ده دا د دې ځای ښکلا ده او دا یو ډېر تاریخي ځای دی خو د وخت او د ګورنمنټ د طرف نه دې ته چې کم دی نو داسې خاص توجه حاصله نه شوه په دې وجه باندې د دې هغه ښایست دلته برقرار پاتې نه شو بهرحال بیا هم د دې ځای دغه ښکلاګانې داسې دي چې خلک ځان ته راکاږي بیا د دې سیمې شاعران هم ډېر زیات تکړه دي او بیا د دې سیمې د شاعرانو کې موږ سره یو داسې زلمی لیکوال نن خپرونه کې میلمه دی چې هغه ډېر ښه شعر لیکي والا پښتانه د هغه د شعر د انداز سره د هغه د لفظونو سره مینه کوي ښاغلی اتحاد پرواز صاحب ډېر زیات هرکلی ته وایم ډېر ښه ځای کې دي ځان سره ودرولي هم یو نو ژوند څنګه روان دی څه کلامونه به وورو ډېره زیاته مننه غازي خوشحاله اوسې مهرباني د ټولو ملګرو ناست چې څومره ملګري دي تاسو په بیا راتګ باندې موږ شکر ګزار یو او شعرونه وایم دا چې راځي هم نه په مونږ انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړی به چېرته کار هم کوي ما خپل یاران او رشته دار بیګا په خوب کې لیدل ما له ګزاره هم ساتي په ما ګزار هم کوي یو په شمله او په صادر دی وجود نه درنوي پښتون هغه دی چې اجره هم ساتي لار هم کوي غازي زه مې د یار په صفت پایم یار زما په هنر خلق د پاړو هم تماشه کوي د مار هم کوي زلمی بیدار کوي چې کټونو نه بدلون نه راځي اوبه ګلونو ته راځي خو غره کې لار هم کوي پرواز د خپل جهان کې پرېږدی ډېر مه تنګوئ سړی مین دی او مین خلک هزار هم کوي ډېر ښه نور به څه وورو د عمر بد د ماشومانو په پیغور اخلي پښتانه څومره په وړه خبره اور اخلي ډېر ښه زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي ډېر ډېر خلک زما په ژړا دومره تحقیق ولې کوي چې د ماښام تیارې خورېږي ډیوې اور اخلي ډېر ښه پروازه زه او زړه اکثر پر دې غمونه ژاړو زه یې د نورو نه ساتم او دی نور اخلي ډېر ښه ډېر ښه په دې خزلو دورونه سره وران کور کې په دې خزلو دورونه سره وران کور کې دواړه مړه شوي وو پاتې وو ډېران کور کې زه چې خپل زړه ته ګورم بیا ستا محبت ته ګورم څومره آبادي ده په دې وران کور کې زه کله کله د مور حق پوره ادا نه کړمه زه کله کله ویرېږم په ایمان کور کې ډېر زه د مذهب دپاره خپه په پښتو نه اړوم زه قرآن بند کړم چې واورم اذان کور کې زه د مذهب دپاره خپه په پښتو نه اړوم زه قرآن بند کړم چې واورم اذان کور کې زه چې خپل زړه ته ګورم بیا ستا محبت ته ګورم څومره آبادي ده په دې وران کور کې پروازه ژوند هنر او علم په رڼا کې ساتي
یو موجوده کور کې او بل پر روان کور کې ډېر ښه یار یو اخري کلام ووایه خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي پکې نه کوي منځونه پکې وران دي دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی مجبوري ده او کورونه پکې وران دي منم هغوی چې به په اور پسې سجده کوله تاسو خو هم په سړي خور پسې سجده کوله څه سوري سوري به کېدل خو زه به نه پوهېدم څو فرښتو به مې په خور پسې سجده کوله زه چې ماشوم وم کعبه مې سمه نه پېژنده پروا زما به مې په مور پسې سجده کوله ډېر ښه یار ډېر زبردست ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمنو پروا صاحب را سره تاسو واورېدو د دې دغه څو نوي کلامونه زما یقین دی چې ستاسو به خوښ شي بریالي اوسئ